د افغانستان لپاره د برېټانیې سفارت شارج دافیر ښاغلي رابرټ ډیکسن د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو له وزیر سره کتلي. د کتنې په لړ کې ښاغلي ډیکسن د افغانستان اوسنۍ فضا د بشري مرستو ترڅنګ د اقتصادي او سیاسي مسایلو د پراختیا لپاره یو ښه فرصت بللی او د سوله ییز او باثبات افغانستان د ملاتړ ترڅنګ یې د سیاسي موخو ترلاسه کولو لپاره تاوتریخوالی په کلکه رد کړی. د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر ښاغلي مولوي امیر خان متقي او د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر ښاغلي رشید مرادوف او مل پلاوي د تورغونډۍ په بندر کې کتلي. د یادې لیدنې موخه دواړو هیوادونو ترمنځ په اقتصادي، ترانزیټي، ریل پټلۍ او برېښنا په برخو کې د ګډ عملي بهیر څخه لیدنه او وده ورکول و چې په همدې پار دواړو لورو له ټاپي پایپ لاین او نورالجهاد سب سټیشن څخه د لیدنې ترڅنګ د ټاپي پروژې په عملاً نورالجهاد سب سټیشن په پراختیا، د برېښنا لیږد او سوداګرۍ په زیاتوالي خبرې کړي. هرات ته د سفر په مهال د بهرنیو چارو وزیر او مل پلاوي د ځایي علماو، قومي مخورو، تجارانو او ځایي خلکو سره د لیدنې په مهال هغوی ته د وینا په مهال ویلي باز وزیر صاحب خارجه ترکمنستان از خط آهن دیدن کرد و فیصله بر شد که در پروژه خط آهن هم کار شروع شود. پروژه بزرگ ټاپی لوله گاز که به خاک افغانستان رسیده و چند متر داخل هم شده، اینمی پروژه با علماء عظمت و قوتی که داره شروع کرد. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقي سره کتلي. په دې ناسته کې د افغانستان او روسیې په دوه اړخیزو اړیکو د سوداګرۍ ودې او سیمه ییزو او نړیوالو میکانیزمونو کې د افغان حکومت د حضور په اړه هر اړخیزې خبرې شوي.